یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي په رنجو باندې سترګې تورول باید په کوم وخت کې وي او په هره سترګه کې باید څو واره رانجه واچول سي؟ نو محترمه، د ترمذي شریف حدیث دی چې د خدای رسول د شپې د خوب تر مخه سترګې تورولې او په هره سترګه کې 3 واره رانجه اچول. خو د ورځې یې هم تورولای سي، خو د شپې د خوب تر مخه زیات مفید دي، ځکه د سترګو دید تیزوي او د سترګو باڼوګان غټوي. او د سترګو په تورولو کې باید شروع په راسته سترګه باندې وسي. ترمذي شریف اول ټوکه و صفحه 305 او شمائل الترمذي 4 صفحه او همداراز احسن الفتاوى 2 ټوکه و صفحه 53.